ډېره مهمه ویډیو ده، دا تر پایه پورې وګورئ. ښه د 6 ثانیې ویډیو وګورئ بیا خبرې کوو، مهمه ده ډېره. ښه ویډیو مو ولیده. لکه تاسو خبر یاست ډونالډ ټرمپ چې تېر وارې رئیس جمهور نو خپل د کابینې غټ غړي ډېر فایر کړه، ویې شړل. ښه نو اوس حاله خبره دې ته ده، اوس په دغه دوره کې د ډونالډ ټرمپ تقریبا 3 میاشتې پوره سوه، 10 ورځې پوره سولې. نو اوس دا تقریبا 11 یا 15 ورځ ده. نو د لومړي ځل لپاره خپل د نوي کابینې یو سینیر لوړ رتبه سینیر سلاکار لکه سکیورټي اډوایزر شوټ کوي، فایر یې کوي. او دغه سړی څوک و؟ اول خو زموږ د جمهوریت بعضې ازورده او جنګ طلبه خلک ډېر خوشحاله وو چې ډونالډ ټرمپ صاحب به راځي، بیا به نو دغه امنیتي سلاکار لکه زموږ محب الله محب سماډر چې وو، نو هغه رقم یو سړی چې وو څه نوم یې دی مایکل والټس. او مایکل والټس بیا څوک وو؟ هغه بیا د سمې سادات د بیجلو د مردکو د کیلونو د الکوهولو د دې شیانو ملګری وو. نو مایکل والټس ما رورک ډونالډ ټرمپ راولاړ سو. مایکل والټ رورک یې تر باغو واړوئ، وروره جانه یو څو د سمې سادات د غولو بیلچې هم پسې ورخطا کړلې. نو علت دا و چې ده ته ویل چې مثلا کله چې د اسرائیلو رئیس جمهور راغلی و وایټ هاوس ته، نو هغه سره شخصي خبرې کړې وې او دوی ډونالډ ټرمپ خبر نه و. دوی کوشش کوي چې په ایران باندې بعضې نظامي حمله وکړي چې کاغه مزایل و سیریا درون و سیریا بل شی. نو د ډونالډ ټرمپ د مشورې بغیر کله چې ډونالډ ټرمپ خبر سو نو مایکل والټ یې شوټ کوي. نو بیا پرون د ویرجینیا په بیچ کې نو مایکل والټس او سمې سادات داسې په واک روان و، هغه بیټینګ سوټ یې اغوستی و، نو کیلون یې هم راته کړی و، د اوبو په غاړه کې په ریګ کې ناست و نیکر او زعفراني کې. نو باره یې ورته ویل چې بچو زه هم بېکاره یم او ته هم بېکاره سولې، شوټ یې کړلې. ځکه دلته چې یو پارټي یو نفر شوټ کړي بیا بله وظیفه نه ورکوي. افغانستان کې خو دا رقم به و، قمندان به و شوټ به کوي، بیا به والي مقرر کوي. د زون مثلا د ولایت قمندان امنیه به و، را به وړي د زون قمندان امنیه به کوي، یا به د یو لوړ چارواکي. نو دلته په دې ریپابلیکن یا که ډیموکراټان یو نفر شوټ کړي بیا بېرته د 40 کلن دوره کې نه راوړي. نو بیا سمې سادات ورته ویل چې والله مایکل والټ څه خبرې خو دا رقم چې زه موبایل چلوم او کوچنی کیلونه هم را سره په موټر کې د پیډل کاسټرو ډګه نه ده سګرېټ ټس ټس څکي، هغه هم را سره دي څو پیکه. نو باره یې وروره جانو اوبر ته ریفر کوي، اوبر ته ریفر کوي، اوبر به دواړه په ډیم وي کې اوبر موبر هم چلوي، یو ځای به کیلون میلون هم څکو، یاران ماران به وي. دلته لا بعضې نور خلک چې دي چې هلته به په دا شاګیانو ماګیانو د سمې سادات سره د رینجر په ډکۍ کې ناست وو، هغه به هم ورسره یي. نو بره به هلته ګپ شپ بانډار کې اوس کیسې خرابې سولې. نو ښه وخت ولې دا ویډیو شیر کوي چې دا مسلمه ملت دا ابزورده د جمهوریت بعضې جنګ طلبه خلک چې نن وي په سر اوبر او ټرک او ټک ټک او ډورډش او اوبریټ کوي، نو چې دا خلک خبر سي چې نړیوال ځان ته لنډمهاله اوږدمهاله او متوسط ستراتیجیانې لري، نو چې د هغې ستراتیجیانو په اساس باندې مخ ته ځي. نو دوی هېڅکله داسې د یو لکه مویب په رقم یو مشاور او یو سماډر په خوله کار نه کوي، ځکه د دوی خپل ګټو ته ګوري. دوی نه غواړي چې د ایران سره ځان ښکر په ښکر کړي چې هلته بیا د روسیه او چاینا بیا په هغوی باندې درېږي، ځکه ستراتیجیک الایز دي. نو ښه وخت ولرئ دا ویډیو شیر کوي چې دا بعضې سماډر او چې دا د اوبر ډر په ډر دا خلک هوښیار سي او توجه خاص همغه سړک ته وکړي، ادرس ته یې وکړي، موټر په صحیح طریقه وچلوي او غل نه کېږي. مننه، ښه وخت ولرئ، خوشحاله او اباد اوسئ. دا ویډیو شیر کړئ چې دا سماډر یې وګوري.